هر ورځ 12 رکعاته نفل کول او مراد د هغې نه دا سنت کوم چې موږ د منځونو نه مخکې وروسته کوو دا موږ کوو الحمدلله، لیکن ډېرو مسلمانانو ته د دې فضیلت نه دی معلوم او دا واقعي خبره ده چې د یو عمل فضیلت شان سړي ته معلوم شي رغبت یې زیاتېږي. هم د دې وجې نه په حدیثو کې دا رغبتونه راغلي دي، فلانکې عمل وکړه داسې درکوي، فلانکې عمل وکړه داسې درکوي، دا پکې فایده هم ده. دا مونږ چې کوم سنت کوو ټول 12 جوړېږي، تاسې شمار کوئ به د مونځ نه مخکې وروسته منځونه 12 جوړېږي. دې باره کې یو عظیم حدیث دی، دا چې چا وکړل څه ورته الله ورکوي، په جنت کې الله ورته هره ورځ یوه بنګله جوړوي. الله اکبر. یو حدیث دی، ما من مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. سبحان الله. هیڅ یو مسلمان هر ورځ 12 رکعاته نه کوي نفلونه مگر الله جل جلاله د دې په بدله کې ورته بنګله ورکوي. عزتمندو تاسو سوچ وکړئ، دا ډېر د خوشحالۍ حدیث دی. بنګله جوړول په دنیا کې موږ بنګله څه کوي چې عادي کور سړی جوړوي تباهي کي، د پیسو نه به اخلا شي، د بدن نه به اخلا شي، جوړ به نه کي. د خټو کور چې جوړم څومره مشکل یو چې جوړ کي څومره سړی خوشحاله یو د ډېرې ستړیا نه وروسته. او بیا د جنت بنګله دا داسې عادي بنګله دا تصور ونه کړي چې په دنیا کې دا کومې بنګلې دي. احادیثو کې راغلي د جنت بنګله 80 میله هغه اوږده فلنوالی او یا 80 میله هغه پورته جګه میل دا د کیلومتر نه زیات دی، تقریبا د هغې نه 90 شاوخوا کیلومتره جوړیږي داسې بنګلې او د هغې ښکلا په داخل کې هغې کې ونې الی آخره. د هغې تفصیل زموږ مقصد نه دی. دغسې بنګله الله تا ته په دې 12 رکعاتو باندې درکوي. نو باید چې موږ او تاسو په دې سنتو باندې څه وکړو، پابندي وکړو او دا حس کړو، دا ویو چې په جنت کې مې ځان ته یوه بنګله جوړه کړه. ځکه په تېر بیان کې موږ دا خبره کړې وه که د ابراهیم علیه السلام خبر موږ ته چې جنت ګوره تشه ډاره ګیله به راشي، دا سوچ ونه کړي چې هلکه زه به ځم او زما جنت به ډکي، نه د دې ځای نه ډکېږي، ونې به کې د دې ځای نه، نهرونه به کې، هلته هر څه شته په جنت کې، د اوبو، د شرابو، د پی، شیدو، د شاتو، دا ټول ولې شته، لیکن تعالی الله درکوي ستا د اعمالو مطابق، دا بنګلې درکوي ستا د اعمالو مطابق، ونې له لګوي ستا د اعمالو مطابق. یو دا مهم عمل الحمدلله کوو، باید چې په دې باندې موږ نور هم پابندي شروع کړو، خوشحالي وکړو چې ګوره یوه بنګله مې په جنت کې ځان ته جوړه کړله.